زموږ د اسلام خوږو وروڼو، یا الله عز وجل عظیم فضل او کرم دی چې د خوږ پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم امتیان یې ګرځولي یو. د الله عز وجل کرم دی چې موږ یې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې راپورته کړي یو. الله ته به دا سوال کوو چې ای الله موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په رښتونې معنا امتیان جوړ کړې. الله ته به دا سوال کوو ای الله ته موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش و قدم باندې مزل آسان کړي. داسې نه چې د قیامت په ورځ د خوږ پیغمبر په مخ کې بیا شرمنده ولاړ یو. یو روایت کې راځي د قیامت په ورځ باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زما ځینې امتیان دا به ملایکو د عذاب نیولي وي او د جهنم په طرف به یې کش کوي. زه به د شا له خوا نه غږ ورباندې کوم اصیحابي اصیحابي، دا خو زما ملګري دي، دا زما ملګري م چېرته روان کړي، دا خو زما امتیان دي، دا خو تاسو جهنم ته بیایئ. ملایکې به راته وایي ته څه خبرې چې ستا له وفات نه بعد دوی څه کړي دي. الله هم دې د قیامت په ورځ د دې خوږ پیغمبر په مخ کې نه شرموي. من خو دعوا همدغه کوو د خوږ پیغمبر امتیان یو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت غواړو، جنت الفردوس غواړو، د قیامت په ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرتیا غواړو، حوض کوثر باندې له نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه اوبه غواړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به زموږ شفاعت کوي، خو خپلو کړنو او اعمالو ته بیا متوجه نه یو چې په موږ کې څه کردارونه موجود دي. الله دې موږ اصلاح کړي. الله عز وجل دې موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش و قدم مزل اسانه وګرځوي.